الله الرحمن الرحیم. د ملي امنیت محترم رئیس صاحب، د ننګرهار د امنیت محترم قومندان صاحب، د څلورمې پلنې وخت قومندان صاحب، د سرحدي قوو قومندان صاحب، د نظم عامې محترم قومندان صاحب، امین صاحبانو او د رسنیو قدرمنو استازو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. تر هر څه دمخه د ټول افغانستان ولسونو ته د ننګرهار په ولایت په ادارې په استازیتوب مبارکي وایم او د ننګرهار ولسونو ته په خاصه توګه چې په دې ملي پروسه کې د ننګرهار ولسونو هم د کمپاین په وخت کې په ډېره پراخه کچه باندې ګډون وکړ او هم یې نن د ننګرهار ولسونو خپل شهامت وښوده. د ټولو تهدیدونو سره دوی راووتل او خپلې رایې د جلال آباد ښار او په ولسوالیو کې استعمال کړلې. هغه عکسونه چې شریک شوي دي، میډیا چې کوم کوریج ورکړی ده تر اوسه پورې، نو د خلکو ګډون ډېر پراخ و. یعنې هغه ټاکنې چې دوه درې جمعې مخکې خلکو شک درلود چې آیا دا به وشي که به ونه شي، نن هغه دی چې دا ټاکنې هم په ننګرهار کې او هم د افغانستان په نورو سیمو کې ترسره شولې. نو زه د دې مبارکي د ننګرهار ولسونو ته وایم او په خاصه توګه زه د خپل نظامي شورا د ټولو مشرانو چې دلته دي او په ټولو قدمو کې زموږ عسکر دي، افسران دي، سربازان دي، د ټولو نه مننه کوم چې دوی تقریبا دا 2 هفتې 40 ساعته وظیفه اجرا کوله. هم یې د کمپاین په وخت کې ننګرهار کې دغه لویو غونډو ته چې په لسهاوو زره کسان به پکې برخه درلودله، د هغې امنیت یې وساته او په عین حالت کې د دغه د ټاکنو لپاره چې کوم تهدیدات، لوړ تهدیدات موجود وو او د وطن دښمنانو کوشش کوي چې دا پروسه ناکامه کړي. هغه کوم امنیتي تدابیر چې جوړ شوي وو دوی ونه شو کړی چې هغه اهدافو ته ورسېږي. زموږ د امنیتي او دفاعي قوتونو په ډېرو ولسوالیو کې لکه خولیاني، شیرزاد، مومندره، اچین، سپینغر، لالپورې، په دغه ولسوالیو کې چې کوم تهدیدات موجود وو، مخکې موږ هلته عملیات شروع کړل او د دښمن ته په ډېرو ځایونو کې بلخاصه د شیرزاد د خولیانو په سیمو کې کافي تلفات رسېدلي چې دقیق ارقام موږ راټولوو، خو تلفات زیات ورته اوښتي دي. نن سهار چې خلک په ډېر جم و جوش راووتل، دښمن هم صرفه ونه کړه، نه یې زموږ په ماشومانو باندې صرفه وکړه، نه یې زموږ په خویندو او میندو باندې صرفه وکړه او نه یې زموږ په ځوانانو او مشرانو او څو انفجاري صوتي ماینونه د جلال آباد ښار او په ولسوالیو کې دي ایښودي وو چې د هغې د جملې نه هغه دقیق ارقام چې موږ لرو ټول 23 انفجاره شوي دي چې په دې کې 12 د جلال آباد په ښار کې وو او 11 په ولسوالۍ کې وو او د دې ترڅنګ 21 نور ماینونه او چې وو هغه 14 د جلال آباد په ښار کې او 9 په ولسوالیو کې خنثی شوي دي. 3 راکټي حملې په چپرهار، مومندره او د خوږیاڼو کې او هم یو په اګام کې چې څلورمه هغه وه، هلته دوی وکړلې او څه تلفات هلته دوی ونه درلودل او هغه بېرته ځواب ورکړل شو او بېګاه شپه زموږ د امنیتي او دفاعي قوتونو ټول مشران چې دلته حاضر دي دوی مختلفو ولسوالیو ته تللي وو. هغه تهدیدات چې کوم وو د هغې په مقابل کې دوی پلانونه درلودو، خپل مورال یې د خپل قواو هلته وساته، اوچت یې کړ او همدارنګه دلته د جلال آباد په ښار کې ټول تر سهاره پورې خپل هغه تدابیر چې وو هغې چک او کنټرول کوو. البته نورو یعنې د زیاتو تهدیداتو لپاره موږ پلانونه نیولي چې زموږ صحي کارکوونکي هغې هم تیاری درلوده که بالفرض شدیدې پېښې رامنځته کېږي نو باید هغه موږ هغې ته تدابیر ولرو، هغه هم موجود وو او زموږ په خپله محل د قومندې د رهبرۍ په سطحه باندې، تکتیکي لحاظ باندې، د OCCP په سطحه باندې 3 زونونو کې او همدارنګه د ولسوالیو په سطحه موجود وو. موږ ټول سره ټوله ورځ یو ځای او هر ځای کې چې مشکل پیدا کېده په هماغه آن هغې ته رسیدګي کېدله او هغه مشکل حل کېده. د ټول تلفات چې موږ د دې پېښو په ولسوالیو کې او په جلال آباد کې کوم یو دي نو هغه متاسفانه چې د هغې روح ته دعا کوم
خدای دې هغې جنت الفردوس نصیب کړي چې په دغه ملي پروسه کې خپل ژوند د لاسه ورکړي چې یو په سوخرو کې وو او یو په شپږمه ناحیه کې وو. د دې تر څنګ زموږ 14 کسه ډېر سطحي زخمیان وو چې هماغه ساعت باندې پټۍ مټۍ ورته تړل شوي او رخصت شوي وو. 18 نور یو څه وخت لپاره په بستر کې وو چې د هغې نه هم 8 کسه رخصت شوي دي. نو اوس فعلا د جلال آباد په حفظوي روغتون کې 10 کسه زخمیان دي چې هغه هم زخمونه شدید نه دي، یعنې د مرګ په دغه نه دي او د هغو ته هم شفا عاجل غواړو. مخکې زموږ معاون صاحب او د ادارې کسان هلته ورغلي د هغې پوښتنه یې وکړله. نو دا هغه پوره ارقام دي چې موږ تاسو سره شریک کړو. ستاسې رسنیو په خاصه توګه مننه کوم ځکه چې تاسو هم خپله ملي وجیبه اجرا کړله او هغه بعضې شیان چې په هغه وخت کې ضرورت نه و چې سړي راپور ورکړی وي یا ویرې خپره کړې وي، نو تاسې نه هم مننه کوم چې په دې ملي پروسه کې تاسې خپل رسالت ادا کړی. زما فقط دغه دا دی راوړو د ټاکنو په تخنیکي لحاظ باندې چې څه ستونزې پکې وې، بعض ځای کې بایومټریک کار نه کوو، بیا وروسته وخت اوږد شو. هغه نور شیان دي چې هغه به د ټاکنو کمیسیون خپله په هغې باندې تاسو ته پوره معلومات درکړي، ځکه چې تر 5 بجو پورې د ټاکنې روانې دي او هغه ځایونو کې چې قطارونه که چیرې ولاړ وي نو ټاکنې به لږ نور هم هلته دوام کوي تر څو چې قطار ختم شي. نو د ټاکنو په باره کې به پوره تفصیل ټاکنو او شکایتونو کمیسیون تاسو درکړي. خو په عمومي سطحه باندې زه ویلی شم چې د ننګرهار ولسونو په پراخه کچه ګډون وکړه او دا د ډېرو ځایونو یعنې توقع نه زیاته وه، ځکه چې تهدیدات بعضې وخت کې هر سړی د خپل ژوند سره خامخا یو فکر ورسره وي که زم یو خطر را پیدا شي، یو تهدید موجود وي. خو د ننګرهار ولسونو ثابته کړه چې دوی د دغسې تهدیداتو مقابله کولی شي او کوم امنیت چې په ننګرهار کې په جلال آباد ښار کې او ولسوالیو کې دی زموږ د امنیتي او دفاعي قوتونو په همغږۍ او د ولسونو په حمایت باندې دغه امنیت تامین شوی دی او امید هم دا دی چې موږ به نور هم امنیتي وضعیت ته توسعه ورکوو. خپل پلانونه به مطابق د خپل پروګرام چې موږ جوړ کړی دی هغه به عملي کوو او انشاءالله چې ننګرهار به د صلح، د امن او د ثبات ځای وي. ننګرهار د ادارې که هغه نظامي اداره ده او ملکي اداره ده د هغې بېطرفي په باره کې هېڅ کاندید نمایندګان چې دلته وو دا به موږ ته ونه وایي چې رهبري د ننګرهار په ټاکنو کې هېڅ مداخله ونه کړي او دا د خلکو کور دی چې چاته رایې ورکوي. هغه امکانات چې زموږ کوم یو وو په امنیتي لحاظ باندې حتی د نور سهولت چې چېرته غونډې وکړي، چېرته واوسېږي، ټولو کاندیدانو ته مو یو رقم زمینه مساعده کړې وه. د رئیس جمهور صاحب نه نیولې، د اجرایي رئیس صاحب، حکمتیار صاحب، دا نور کاندیدان چې راغلي وو. نو زه فکر کوم چې که چېرې کوم قدمه کې ښکته چېرته چا کومه طرفداري د چا کړي وي نو جرم انفرادي دی، اما داسې چې سازمان یافته کوم شی وي هغه وجود نه لري. راوړو د ټاکنو په دغه کې ټاکنو پروسه چې کومه یوه ده دا تخنیکي او حقوقي او سیاسي پروسه ده. تخنیکي لحاظ باندې هم باید پروسه سمه وي، په حقوقي لحاظ باندې او په سیاسي لحاظ باندې، مګر متاسفانه چې که داسې مقایسه کړو چې د تېرو ټاکنو نه دلته تخنیک یو څه ښه لیستونه ښه وو نو دا په خپله یو پرمختګ دی. اما په یو سلو کې سمه ده نه هغسې نه ده، بعضې ستونزې موجودې وي، د هغې دپاره ورو ورو د یو د لارې حل پیدا کوو. په عین حالت کې په طور د مثال کې چې سټیکر څوک ولري او هغه سټیکر لګول شوی او بایومټریک کې د هغې بایومټریک کار نه کوي نو هغه باید د رایې حق لري چې لیست مالته موجود وي. نو تر څو چې دوی دغه پیغام خپلو کارمندانو ته لېږه یو څه وخت په دې کې ضایع شو او همدا علت دی چې دا پروسه 2 ساعته وغځېدله. نو زه اوس هم یعنې یو حده پورې څه تعداد کسان به د خپل حق نه هم محروم شوي، ځکه یو ځل چې ته مرکز ته لاړ شي یو خطر قبول کړه بیا هم ځل بیا هغه مرکز ته ځې نو لږه ستونزمنه یې په دې اداره کې. بیا هم د دې ټولو سره هم درغلي کمه وه، هم خلکو جرأت وکړ راووتل او په پراخه کچه یې ګډون وکړ او ټولو امنیتي تدابیر هم
د حالاتو د وضعیت چې موږ ګورو په افغانستان کې یا په نورو سیمو کې ښه تدابیر په نګران کې موږ شي او زه ټول ته مبارکي وایم ځکه دا ملي پروسه ده دا د یو شخص پورې د یوې ادارې پورې اړه نه لري دې کې که کامیابېږي ټول کامیابېږي ټول ملت کامیابه دی او که ناکامېږي ټول ناکامي نو ستاسې ټولو شریکه ده لکه څنګه چې رسنیو خپل رسالت نن ادا کړ نو دې ته زه مبارکي وایم نو دا زموږ ستاسې ټوله شریکه پروسه ده او ټولو خپل هغه وظیفه سمه دا کوم مرکزونه چې 315 دي دا ټول دې ته موږ ته د راپور دغه راغلی چې کوم یو بند او هغه لوړ تهدید چې په ډول مثال لکه ما تاسو ته ویل چې په سوکتور کې په پلانو کې چې بیګار ته عملیات یې وشو تر شمشپوره پورې دښمن راغلی و هغه بېرته په شا راوړو تر ټټنګ دغه سیمو ته یعنې هغه مرکزونه بېرته پاتې شول لوړ تهدید په همدې معنا مني او همدغسې په مهمندره کې د څاګي په دغه کې موږ قواوې هلته ځای په ځای کړلې او همداسې د چپریاب یا په نورو سیمو کې د خوږیاڼو نو هغه تهدیدات د منځه لاړل یعنې دښمن غوښته چې د ټکنۍ کې خو ویې نه شو کړلی لارې ټولو ولسوالیو ته لارې تګ راتګ بېرته وي یوازې د جلبات په ښار کې موږ په موټرو او په رکشاو باندې چې داخل د ښار ته راتلل هغه باندې بندیز لګولی نور په ولسوالیو ته تګ راتګ او مراکزو ته تګ کومه ستونزه نه وه اولتر از همه از شما هم قلبا سپاسگزاری میکنیم که ما را در این پروسه همراهی کردین و توطئه و دستهایی که دشمن در این پروسه انجام داده بود و به شکل درست و واقعیتش شما از نیروی امنیتیتان و از ملت افغانستان دفاع کردیم. ما در مجموع در ولسوالی‌ها و در مرکز ولایت ما به ارتباط جلب و تزویر، به ارتباط تقلب، به ارتباط مشکوکینی که در ساحه دیده شد که گویا یا با دشمن همکار هستند یا در ساحه انفجار گرفتار شده ما تقریبا 12 نفر گرفتار کردیم. تحقیقات جریان دارند ببینیم وایش که با دشمن همکار بودن و هم تشخیص میشه وایش که تقلب کردن و وایش که جلب و تزویر کردن و را هم ما تشخیص میکنیم بعدا بازوارا معلوماتش به خدمت شما میگذاریم در مخابره صدا کرده باشه که گویا از رئیس جمهور حمایت کرده باشه ما در مجموع از هر کاندیدی که پلیس ما مستقیم مداخله کرده باشه حمایت کرده باشه ما رو پنجه قانون میسپاریم او رو مجازات میکنیم به خاطر از اینکه جناب والی صاحب هم صدا کردن سر پلیس سر ملی سر امنیت ملی ما هم صدا کردیم رئیس امنیت ملی هم صدا کرد تمام جناسابه که اینجا حضور دارن تمامشان صدا کردن که ما بی‌طرف هستیم ما نیروی امنیتی هستیم که تمام کاندیدا پیش ما یکسان امرایش برخورد میشه فقط این موضوع را هم اگر شما با ما شریک بسازیم که ما معلومات داشته باشیم که آدم باش برخورد قانونی میکنیم در این شما تشویش نداشته باشیم و اول ما خود باید بسازیم بعد از او باز مقابل دیگرها باید مبارزه کنیم وقتی که پلیس خودش این موضوع داخل باشه دیگه واقعا شک و تردید مردم بیشتر می‌سازه و ما در مقابل آدم برخورد قانونی می‌کنیم موارد دیگه ای که اگر خدای نخواسته نتیجه را کسی نمیپذیره یا مشکل جور بشه ما برای هر نوع حالاتش آمادگی داریم اگر پروسه به دور دوم میره ما آمادگی داریم اگر به دور سوم میره ما آمادگی داریم اگر خدای نخواسته ما دعا میکنیم کوشش میکنیم که خدای نخواسته دیگه هیچ نوع بحران در وطن هیچ نوع جنجال در وطن نشه اگر باز هم کدام مشکل پیدا میشه ما نیروی امنیتی در هر حالتش آماده هستیم برای دفاع از وطن برای دفاع از نظام کشور و حمایت میکنیم نظام